عزتمند من او تاسو باز وخت کې اورو خلق وای خزه څه شی دی کمزور مخلوق دی او خزه خو هیڅ شی نه دی لیکن که خزه ځان کې لګي همت پیدا کی ځان کې بهادری راولي یقینا بیا سړی هغه څه نشي کولای کم څه چې خزي کولای شي. صفیه رضی الله عنها په غزوه خندق کې انتهایی د بهادری مظاهره کړې و او یو يهودي جهنم ته ورسولې و. په غزوه حنین کې ام سلیم رضی الله عنها تلوار واخیسته او بهادری مظاهره وکړه. ام عماره رضی الله عنها په غزوه احد کې جانثاری مظاهره کړې و. هغه د تاریخ په کتابونو کې محفوظه ده. عمر فاروق رضی الله عنه په دور خلافت کې په جنگ یرموک کې اسماء بنت ابي بکر ام رمان خولا او جويره رضی الله عنها چې کوم د شجاعت مظاهره کړې و نو هغه د تاریخ یو حصہ ده. دغه شان په علمي میدان کې هم د صحابياتو یو غټ کردار دی. د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها نه 2210 احادیث را نقل شوي دي. د ام سلمہ رضی الله عنها نه 380 احادیث را نقل شوي دي. دغه شان عائشه رضی الله عنها ام حفصه ام سلمہ او ام ورقه پورا قران کریم په حفظ یاد کړي وو. د خوبونو په تعبیر کې اسماء بنت عمیس رضی الله عنها ډیره مشهوره و او په تقریر کې اسماء بنت سکن رضی الله عنها او په طب کې ام عتیه رضی الله عنها ډیره مشهوره و. دغه شان د فاطمه بنت خطاب په تبلیغ باندې عمر فاروق رضی الله عنه اسلام قبول کو. د ام حکیم رضی الله عنها په ترغیب باندې عکرمه بن ابو جهل مسلمان شو. د ام سلیم په دعوت باندې ابو طلحه په دایره اسلام کې داخل شو. دا خو یو وړوکی غونډه نمونه ده. استاسو په مخ کې مې پیش کړه ان تاریخ اسلام کې بشمیر واقعات موجود دي. دی وجنه محترم زنانو ته هم په اسلام کې یو ډیر اوچت مقام حاصل دی. نو دی وجنه زنانو ته بیا سپک ندي قتل پکار د عزت په نظر وته قتل فکار دی. نو بیا محترم د زنانو باندې ظلمونه ندي کول پکار. دا غوي سره جنگ جګړې هغوی وهل ټکول او هغوی رټل ندي پکار. ځکه څنګه چې ته د الله جل شانه یو مخلوق دغه شانه هغوی هم د الله جل شانه یو کمزور مخلوق دی.